پیسې ګټل خو داسې سخته دي ستړی مه شه هلکه څو دورې وهې په 5 روپو 3 دورې دغه پیسې ټولې شوي دي د بابا دا ټوله ورځ 15 روپۍ او هغه ډوډۍ په دې 15 روپو بابا اوړه کېږي حاجي صاحب سترګو نه ګلۍ ګلۍ اوښکې روانې دي خالي په معمولي خبر باندې نه پوهېږم الله دې اسانه کړي حاجي صاحب ستړی مه شې جوړ په خیر یو دوره په څو ده 15 روپۍ ته یې ستاسو پهلوانه چې زه دا شی تاو کړم کوم ځای نه تاوې ها ده ته ودره دا بچی څو روپۍ دې ورکړي دا خو مفت ناسته ته مفت نه ناسته یو ښځه تو درې دې بل نه پوښتنه وکړو بېرته دا خو مولا بابا دا پیسې ګټل خو داسې سخته دي ستړی مه شه هلکه څنګه 40 روپۍ دې وچه ډوډۍ باندې یو ډوډۍ باندې څو دورې دي 2-3 دورې دي وایه تا پیسې ورکړې ته مفت او دا نو بابا دا څه حل دی ماشومان نو ماشومان دلته راځي فری هغه ته زانګو ته ودرې بابا لاس دې خوږ نه کړمه ښه په دې ماشین دې 100 روپۍ لګولې هلکه ستړی مه شې ودې زره ودرو هشه ودرو ستړی مه شې جوړ په خیر څو دورې وهې په 15 روپو 3 دورې بیا چې 3 دورې پوره سي کته کوې دروغ وایي که نه دورې دې څومره کوې بابا دا ناوله ورځ مې ده راوړی ښه دا دې اوس اخیستی دی پرېږده خوشې که هغه را خوشې که او دې دوړو ته ناست دی بابا نو زوی دې راوله هغه ته ودره ورته ته څه شی کوې خیاط دی خوشحاله ژوند بې روپیو خیاط دی څنګه بې روپۍ دی شاګرد دی څو کلن دی زوی 19 کاله دي خو ودرېږه ښه بیا به له خیر آینده خو به یې ښه انشاءالله خو اوس به ته به زحمت وباسې نو نه ښه ماشاءالله بدن دې هم ښه دی دا خو ورزش دې هم کېږي که نه ډېر احتیاط کوه چې دلته یې لاس ونه نښلي بابا ټوله اوس دې ماشومانو ته سترګې په لارې چې د دوی نه یو څه رابود کړمه زه کور ته پرې وړو یو څه شی ویسم توره یې څومره پیدا کېږي بابا اوله ورځ اوسه پورې څو روپۍ کړي 50 روپۍ دا خو تقریبا 4 بجې دي نو وچه ډوډۍ دغه پیسې ټولې شوي دي د بابا دا ټوله ورځ دغه تقریبا دا 40 روپۍ دي که نه 40 روپۍ دي بابا ټوله ورځ 15 روپۍ او هغه ډوډۍ په دې 15 روپو بابا اوړه کېږي مشکلات شته ډېر دي لږ دي الله دې اسانه کړي که نه دا څو نفره فامیل کې هستې څنګه دې سترګې ډن ډن دي بابا سترګې ولې ډن ډن دي هغه څه شی دی زه خو چې 2 خبرې سره وکړم دې سترګو کې اوښکې بابا وجه څه شی ده حاجي صاحب سترګو نه ګلۍ ګلۍ اوښکې روانې دي خالي په معمولي خبر باندې نه پوهېږم الله دې اسانه کړي مشکلات ډېر دي حاجي صاحب ښه په دې به موږ انشاءالله چای راوړې څکې بهتره انسان هغه دی زما په فکر باندې چې هغه خپل همت کوي خوارۍ کوي که نه ما ولیدل دلته ناست وې ما ته ډېر خوند راکړه که نه چې هلته ځان ته ترموز هم ایښی دی تاسو سره څونه ماشومان دي کور کې او یو ته یو د کډه ده زه انشاءالله زه به داسې ډېر کم شی دي خو دا په ډېرو قبول که او تاسو ډېر شي مستحق یاستئ پوه شوې ځینې وخت کې سړی نا امیده شي که نه یو طرف بل طرف لاس واچوي راواچوي بیا نصیب و قسمت نو بابا چې د ناامیدي ډېره شي که نه یو خپل ته یا فرض که دوستانو ته منډې رامنډې وایي یو څه دې ضرورت یې ورنه وغواړې هغې نه درته وایي که نه بیا بل در چې نه یا داسې یو در شته یو دروازه شته ده چې هغه ته لاس ونیسي دقه درته وایم نور انکار کوي که نه نور انکار کوي داسې وخت راغلی دی چې داسې دی نه چې یو ته دې منډه کړي بل ته ټول انکار کړی بس یوازې د هغه بیا یوازې بیا دې یوازې هغه ته تمه توقع ساتلې مشکل دې حل شوي
هغه ډېر لوی درګاه لري که نه زما فقط پیغام دا دی هر میدان سره زما پیغام دا دی ټولو ته چې رابطه جوړه کړئ ډېره قوي رابطه ده او انشاءالله ډېر کارونه به م اسانه شي دا څوک چې دنیا کې څوک څه لري که نه دی ته تم او توقع ختمه کړي قطع کوي فقط هغه ته راځه کاکا جوسۍ ته ځو دغه ستا شوه ښه دا ستا خپل حق دی ته ډېر شي مستحق یې صحیح ده دا ستا خپل حق دی دا په تا باندې د چا احسان نه دی صحیح ده زه بار بار وینم دا کاکا احساساتي کېږي او زه هم خفه کېږم صحیح ده دا ستا خپل حق دی او دا به کور ته ویستې دغه بیګ کې ماشاءالله ډېر شیان دي یو 14 چکۍ صابون دی د ځان وینځلو او هر شی پکې دی خلاص کوي وګوره دا خلاص کړه انشاءالله دا د سینیټایزر او صابون او دستمال دستکشي او روی پاک دی هر شی دی پکې دی بابا صحیح ده ښه یو دوه چکره ماته نه راکوي دې زانګو کې ولې نه سره سترګې حاجي صاحب یاره چای مې در سره څکه ډېر خوږ سړی یې بس الله دې راته آباد لره قربان دې شي عزتمن شي مرسته کوونکو ته دې الله اجر ورکړي ډېره مننه السلام علیکم خدای په امان